چې صدقه فطر کې به څه شی ورکړو. د صدقه فطر باره کې په احادیثو کې غنم راځي، اوربشې راځي، کجوري راځي، پنیر راځي، مختلف الفاظ راځي. یو حدیث کې نصف صاع د غنمو دي او په دوه حدیثونو کې د غنمو مکمل صاع دي. او دا چې کوم نصف صاع دی دا زمون حنفي مسلک مطابق دی او دی باندې درې صحابه معاویه رضی الله تعالی عنہ او درې صحابه نور دي دا غوي قول دا دی. او د دې لاندې علماو حکمت هم لیکلي دي چې دا اصل کې صاع ټوله د نبی اسلام د دور نه، لیکن غنم هغه وخت کې نو غنم دومره ګران لکه دی وخت چې عجبه کجوره څومره ګرانه ده، څنګه ډیر کم به پیدا کېدل. د عربو عام گزاران په کجورو باندې وو او چې ډیر به دغه شنو اوربشو به خوري، غنم نو معاویه حکم وکړ تاسو چرته رضی الله تعالی عنہ غنم ورکوي، خیر دې د کیلو د صاع وسم نکي نیم صاع ورکوي. نیم صاع څخه کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو، صاع تقریبا 3.5 کیلو یا 3 کیلو احتیاطاً. د صاع کې اختلاف ولې راغی؟ دا صاع اصل کې یو پیمانه و لکه یو جام، په دې کلو کې مم دا پیمانه ډېری دا کیلو نیم کیلو سیر دا نو دا خو د انګریزانو دور نه پس راغلی. نو عام د مدینی صاع معلومو، د کوفی صاع معلومو. په دې کې اختلاف داسې راغی چې بعضې فقهاو د مدینی صاع راخیستی دی او هغې کې غنم اچولی دي او بیا په کانټه باندې تللی دي. نو هغې ویلي چې دا یو صاع 3 کیلو شو. یا عرب علما لیکي بیګا ما مسله کتله هغه وایي 2950 ګرامه 2 کیلو او 900 ګرامه، یا داسې ووایه چې 2 کیلو او 3 پاوه، یا داسې ووایه چې پاو کم 3 کیلو. بعضې به د کوفي صاع راخیستې هغه دینه لږ زیاتو. نو مختلف علاقو صاعونه اوس کار شي بدل به د صاع مقصد بداو چې بس دومره پیمانه غنم در کوم په دې کجورو باندې یا په ریال باندې یا په درهم باندې یا د نانیرو باندې مختلفو طریقو سره به د دوه جوړه به لکه عام زمونږ دړۍ نیم دړۍ من او 2 منه دغه شان حساب دی. دلته جدا خبره ده قبایلو کې سیر دی پوخه چې هغه 15 پاوه راځي، دلته کیلو دی 4 پاوه راځي، دلته من 50 کیلو ته وایي، کچا من 40 کیلو ته وایي، افغانستان کې من 2 کیلو ته وایي. داسې مختلف اختلافات دي. دغه شان د صاع اختلاف هم و. نو دې کې اختلاف راغی. فقها فرمایي چې صاع غالبا 3 کیلو دی، نصف صاع پاو کم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو. دا احتیاط پکې ځکه وایي چې دغه فرق دی، د کوفي صاع بیل، د مکې بیل او د مدینې بیل. بیا د کراچي علما وایي چې 3 کیلو ورکا او که نصف صاع باندې کې نو 2 کیلو ورکا. بیا کې 2 قوله دا دي. د عرب علما دا فرمایي چې جنس ورکا. جنس مطلب دا کجوري ورکا، غنم ورکا، ځکه نبی اسلام دا ورکړي، صحابه دا ورکړي، ائمه دا ورکړي. فقها حناف فرمایي چې نه قیمت هم ورکولې، ځکه دا انفع للفقراء دي. فقیر ته به د جامو ضرورت نه په غنم باندې جامې نه کیږي. کته وی چې هغه ځان ته خرڅ کی نو ته به د دکاندار نه په 60 روپۍ کیلو والی یا 55 روپۍ کیلو دی 50. صحیح ده. فقیر ته ورکړل، د فقیر هغه ته ضرورت نشته، هغه واپس خرڅي نه غنم په 55 نه علي. دکاندار ته ګټه شو، فقیر ته تاوان شو، ابه ته په 45 سری 10 روپۍ تاوان وکړه. نو فقها احناف قیمت ورکا، داغه با جامو ته ضرورت وي، داغه به د بچو پیزار ته ضرورت وي، هغه به بیمار وي، هغه به د علاج د پاره څه دوايي پاغي باندې اخلي، نور داسې ضرورتونه به داغي.